چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د بېلابېلو مرستندویو او مرکزي ادارو سره یې داسې کړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې به یې د روان کال په ترڅ کې ټول داخلي بې ځایه شوو او له کډوالۍ راستنو شوو کورنیو ته مرستې ورسیږي. د دغه ولایت والي محمد ګلاب منګل د مرغومي په 18مه پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمیټې په جوړه شوې غونډه کې وویل د یادې کمیټې ټولې ادارې باید له ځان سره په ذخیره کې د ناڅاپي او بیړنیو پیښو د چمتووالي په موخه د مرسته رسولو لپاره بېلابېل توکي ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړه د یادې کمیټې غړي ادارې دنده لري چې د پیښو د رامنځته کېدو وروسته په بیړه سیمې ته مرستې ورسوي ترڅو د اړتیا پر مهال مرسته ترسره او زیانمنې کورنۍ ترې په ښه توګه ګټه واخلي. سلاکار وزیر او ننګرهار والي وویل د پچیر اګام ولسونه د جګړې له امله سخت زیانمن شوي او د کلو پراختیا، عامې روغتیا، زراعت، کډوالو پیښو پر وړاندې چمتووالي او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو ته امر وکړ ترڅو د خیمو، پخلنځي کیټونو، درملو، غنمو او نورو برخو کې یادې ولسوالۍ ته مرستې ورسوي. د دغه ناستې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د مرکز له لوري مرسته شوي 3 میلیونه افغانۍ دي هغه غیر ثبت شوو کورنیو ته هم ورکړل شي چې د IOM ادارې له لوري ژیړ کارتونه ورکړل شوي او بشپړ هویت یې د کډوالو IOM ادارې په ډیټابیس کې ثبت وي. همداراز پریکړه وشوه چې د پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې سره مرسته شوي 15 میلیونه افغانۍ دي د شینوارو ولسوالیو ترڅنګ پچیر اګام ولسوالۍ بې ځای شوو او زیانمن کورنیو ته د سروې ترسره کولو وروسته په منظم ډول ورکړل شي. د دغه ناستې پر مهال د کډوالو رئیس د خصوصي بانک سره د شوي قرارداد د سرغړونو څخه شکایت وکړ چې د ننګرهار والي له لوري د افغانستان بانک رئیس ته د ستونزې د حل لارښوونه وشوه. همداراز د عامې روغتیا رئیس په حوزوي او نور روغتونونو کې د درملو د کموالي څخه اندېښنه څرګنده کړه او د درملو د نشوالي لامل په مرکز کې د مرستندویه ادارو سره د قراردادونو ځنډېدل په ګوته کړل.